مشهور دي خایش هم مشهور دی اوبه هم مشهورې دي او خلک هم مشهور دی ځکه چې لکه چې غلا کتونکو څنګه چې ما تاسو ته وویل راغلي وو د میادم په سایډ باندې دی خوا چې کوم ځای دی ته ویلی کېږي څه نوم دی کلواړه کې دا ټایم موجود وي دا یو دکان زموږ مخې له راغی نو دلته کې دا سودا اندازې مطابق باندې په راوړو باندې ډېر زیات مشکلات پیدا شوي د خلکو ته نه دی دوکاندار چې کوم حاجي صاحب موږ سره ولاړ دی د سره خبرې اترې کوو نور د دې ځایي چې کوم خلک اوسېدونکي هغو سره به خبرې اترې کوو د دې ځای په حواله باندې بیا دلته په دې دوکان کې خو سودا مه ولیده چې وړه هر څه شته دی حاجي صاحب به راوړي د خلکو دغه دپاره سهولت دپاره خو دنه به دا پوښتنه کوو چې یاره دیز د دا ګاډی چې کوم راخیږي نو ډېر زیات چړیانې دي پکې روډ خو جوړ دی خو ګاډي ته هم ډېر زیات مشکلات دي بله خبره ده چې یاره دا کوم سامان حاجي صاحب راوړي نو دلته چې په کم قیمت میلاو شي بیا دلته په کم قیمت باندې خرڅېږي ځکه چې دې باندې به کرایه ډېره زیاته راځي د ګاډي نو حاجي صاحب راسره ولاړ دی سره خبرې اترې کوو خو لږ بهر کتونکو خواته راسره حاجي صاحب ولاړ دی د ځای کې موجود دی دې ته ویلی کېږي ګیری که نه ګیرو تنګی واړی دا نوم زما نه هېرېږي لکه نوم ګرانوم دی بل ځای د ځای ناشته دی په پیله ځل باندې موږ راغلي یو حاجي صاحب څنګه دی بس خیر دی جی خپل نوم راته ووایي ما نوم بخش روان دی د دې ځای اوسېدونکي جی هو دا راته ووایي صاحب چې دا دوکان چې دی که نه دا ستاسو دی دا زموږ ده نه دې دپاره خو ما وکتو دې کې چې د کتونکو به هم کتلي یاره چې اوړه دي پکې وغیره باقاعده کوم د سهولت چې کوم سامان یې د خلکو دپاره چې کوم دی تا راوړي دي نو دا راته ووایه چې سامان یا سودا چې دوکان نه راوړي د کوم ځای نه راوړي خوازخیل نه راوړي خوازخیل نه راوړي جی هو نو دې ځای ته خو سوزکۍ مې یقین نه راځي چې راخوږي که راخېږي نه سوزکۍ نشي ډینه راوړل ډینه نو دا راته ووایه صاحب چې ډینه د کله د خوازخیل نه مثال په طور سامان را لوټ کړي دې پورې 100 روپۍ د نه اخلي د کله 4000 کاله 4.5 جوړه خبره ده 4.5 پر راځي بخیري نو دا کوم سامان چې په هلته تاغسې دا خو په تا ته ډېر ګران پرېونوځي ګران پرېوځي که نه دلته هم په دې ګیلې کوي ګران خرڅوي خو دا چېرې که نه دا خلک د نه مطلب خفه بیا چې یاره د سامان ګران دی کې موږ ته د روړه کې دغه 15 یا 10 روپۍ یا 15 دې نه سیوا هم نشو دغه کولی که نه خو دا راته ووایي صاحب چې زه یم چې ډېره موده مو په دې ځای کې تېره کړي که نه نو د دې ځای داسې مشهور څه شی دی مثال په طور اوبه مشهور دی د دې ځای هوا مشهور دی ښایست مشهور دی څه به راته وایي دې ځای هر څه مشهور دي خایش هم مشهور دی اوبه هم مشهورې دي او خلک هم مشهور دی ځکه چې لکه چې غلا وغیره د غلطې دا پکې نه کېږي زموږ ته مشهوري ده دا روډ چې دا شي دا خو سیمټي دی د ویښ نه تر دې ځای پورې خو دی مخکې به موږ هم زه ګورو به نو دا د کوم حکومت یا سیمټي کړلی چا سیمټي کړلی دی دا چې موږ په خپل ځای لاسونه ایستل دی پوه شوې او بیا چې دی زموږ دا نظم اعلی زموږ د دې کلي چې دی د لکه د نظم اعلی شو موږ سره خپل لا وکړو دا موږ په هر شي باندې چې کړ دی خو به دغه یې کړ دی تاسو کوم نظم اعلی وایي دا په کومه پارټۍ کې دی دی په مسلم لیگ پارټۍ کې مسلم لیگ د امیر مقام د کومه پارټۍ ده هغې کې دی دا هغه سیمټي کړلی نو دا خو هغه ډېر غټ کار کړلی ځکه دې ته کتونکو دا روډ به تاسو په ویلا کې کتلی چې دلته راخته ډېر زیات ګران دی یو خو چې ګاډي ته څه تیل ور واچوي نو هغه د نه پاټیم باندې به زه یم چې ختم وي ځکه چې چړیانې ډېرې زیاتې سختې دي حاجي صاحب نور به څه ویل غواړي هغه کسانو ته به څه ویل غواړئ کوم چې دې ځای ته نه دي راغلي سوات ته خو ډېر خلک راغلی دی خو بیا داسې د غرونو سیټ ته زیات خلک زور نه کوي یاره چړیانې ګاډی خرابېږي وغیره نو ستاسو دا ځای بلکل سیټ دی روډ هم برابر دی هغه خلکو ته به څه ویل غواړئ کوم چې د سوات نه بهر دي او دلته نه دي راغلي څه به ورته ووایې نو هغه ته به موږ څه ووایو خو دغه زموږ د غره علاقه دي او دغه قیشر چې تاسو دغه کې ګوري دغه قصه ده نو نه داسې چې پیغام ورته ورکړه چې یاره راشي زموږ دا ځای وګوري زموږ دا حالات وګوري دا ځنګل وګوري دا غرونه وګوري بالکل راځي چې زموږ حالات دې هم وګوري ځنګلې دې هم وګوري دا ونې بوټي دې هم وویني چینې وینې هر څه دې وویني هغې کې دغه خو نشته ډېره مننه حاجي صاحب